دغه ښار تر لرغوني روم هم زوړ دی او د همدې ښار تاریخي کیسیو د نننۍ نړۍ پر جوړښت اغېز کړی دی. دلته امپراتورۍ راغلې او تللې دي او له زرګونو کلونو راهیسې دغه ښار د مسافرو، سوداګرو او یرغلګرو لاره پاتې شوې ده. د تاریخ څلور لاره هلته چې د هند نیمه وچه له منځنۍ آسیا سره نښلي او لرغوني دودونه د نننۍ نړۍ ترڅنګ روان دي. د آسیا له هغو زړو ژوندیو ښارونو څخه یو چې زاړه بازارونه یې د پښتني کلتور او تلپاتې آهنګ ساه اخلي. یو داسې ښار چې ساری نه لري. لرغونی پروشاپورا یا فرشاپور او اوسنی نوم یې پېښور دی. د پیړیو په اوږدو کې مسافر او سوداګر دلته سره راټولېدل ترڅو کیسې سره شریکې کړي. همدلته د بازار یو نوم خپل کړ، قصه خانۍ یا د کیسه ویونکو بازار، چیرې چې له مثالو او کالیو سره یو ځای آوازې، خبرونه او افسانې هم له یو بل سره تبادله کېدې. د قصه خانۍ تاریخي قهوه خانې همدا یوه له هغو زړو قهوه خانو ده. کاکا را سره دی. کاکا اول که دې نوم راته واخلې، نوم دې څه دی؟ زما نوم فضل رحمان دی، د مومند جنسۍ نه تعلق لرم. څومره کلونه کېږي چې همدلته دا قهوه خانه؟ یاره دا قهوه خانه تقریبا د 140 سال ده، 45 سال. مخکې مې والد صاحب و، هغه 120 سال عمر کې وفات شو او زما دا عیسی ماته پاتې ده او نو دغه وخت نه سلسله را روانه ده. ته خپله لکه دلته چې ته ناست یې پې څومره کلونه کېږي؟ یاره زما تقریبا بل چې ما ته حواله شوی 58 سال وشو، 50 او 55 سال دی چې وشو. صحیح ده. دغه پخوا چې به دوی وایي دلته به ډېر په زرګونه کلونه 2.5 کاله وړاندې هم پېښور و. بالکل د پېښور دا کیسه خانۍ بازار و. بالکل دلته به دغه کیسې کېدې صحیح ده. قهوهخانو کې اوس هماغسې شته که نه خلک هسې مجلس ته اوس داسې حساب نه دی. مخکې خدا قهوهخانې وي چې د تجارت سلسلې به چالو وي، د افغانستان نه به راتلې، دلته به کیسه خانۍ ته به راننه وتلې، دا دروازې وي، لسته دروازې وي، یاقوت دروازه، کوواټۍ دروازه، گنج دروازه، سرکۍ دروازه، دا ټولې دروازې وي. نو چې قافلې به رالې دلته به پړاو به واچو، نو دا دروازې به د شپې بندې شولې. چې بندې به شولې ساره ځانونو سره دې دوران کې به د شپې دا کیسه خوان ناستو، قهوه به هم چلېدله، کیسې هغه ټایم به پې پاس کېده هغه شپې تېرولو دپاره. نو پس د هغې نه چې کوم دی سار به ځانونه وشو نو دروازې به کولاو شولې، دا قافلې به روانې شولې لاهور ته، لاهور نه برسر انډیا ته به لاړې. نو دا سلسله هغه طرف نه وه، دې طرف نه وه. نو دا سلسله د هغه وخت نه چالو وه. اوس مسله دا ده چې اوس خو چې 2 یاران هم کینی، 2 ورونه هم کینی، دلته 4 کسان هم کینی، نو اوس هغه شی نشته. اوس ناس به کاوې ته چې به پروتي شور مکوه
دا چل شروع شي نو هغه کیسې هغه غپ شپ هغه د کور هغه شی دی شي ختم کا او دا راته وایي چې دلته دغسې قهوهخانې نورې څومره دي په یاره زړې اوس هغه ختمې شوي دي زړې بس دا یو زړه پاتې ده چې پخوانۍ کومه د برطانیه د دور نه پاتې ده د هغه برټش دور و هغه ټایم کې ډوګراګانو د هغه ټایم نه پاتې ده نو دا بس سلسله ده روانه ده مخکې هغه دور اوس دا دور دی اوس د دې بل شي دور دی نو ورسره دا دور چلیږي لګیا دی کیسې چې بچا کولې سپین ږیرو کسانو عام ځوانانو هغه د کیسې کولو والا کسان شته که نه یاره هغه شته خو هغه کلو کې دي هغه کله کله چې راشي د نمسو سره نو هغه وایي چې یاره موږ به پلارانو دلته راوستو موږ به نیکونو دلته راوستو که نه نو هغه زاړه کسان راځي هغه سپین ږیري مشران چې کوم دي هغه پخواني په کونټو راځي داسې کسان راځي چې 120 130 سال عمر والا دي هغه راشي ویره دا موږ د پخوا د زمونږ زړه اډه وه د دې کلو خلک اکثر راځي دا دغه والا تاکال شو د سپینه وړی شوه د اظهرخانۍ طرف ته شو د دې خوا لنډ چې دا کم ګډ چاپیر کلي دي هغه دا کسان موږ له راځي د دې 2.5 کلن ښار روح په همدې کوڅو کې ژوندی ده داسې ځای چې تاریخ په هره کوڅه کې ورو ورو غږیږي او هره ودانۍ د ویلو لپاره خپله یوه کیسه لري دغه جومات د مغولو واکمنۍ د اوج پر مهال د 19مې پیړۍ له منځنیو کلونو تر 1480 پورې جوړ شوی دی چې پکې د فارسي مرکزي اسیا او ځایي معمارۍ دودونه د ایمان او هنري ښکلا په یوه واحد انځور سره یوځای شوي دي دغه جومات د امریکا تر جوړېدا هم شاوخوا 100 یا 1.5 سال وړاندې جوړ شوی دی د محمد خان جومات دی کله چې په اروپا کې دا ښارونه د فکر او فلسفې د بنسټونو په لټه کې وو پېښور تر هغه له مخه د تمدن سوداګرۍ او کلتور د تګ راتګ کور و لکه څنګه چې په نیویارک کې پیزا مشهوره ده همداسې په پېښور کې تیکا او کباب د خوراک زړه بلل کیږي دلته تیکا په مثالو کې نه پخیږي بلکې د مالګې اور او حوصلې له لارې د غوښې اصل خوند ساتل کیږي چې هره ګوله د غرونو او صحراو کیسه کوي